الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. د قرباني د ذبح وخت د اختر د ورځې د اختر د منځ او د خطبې نه وروسته اول وخت شروع کیږي او د ایام التشریق تر اخرنه ورځ پورې. ایام التشریق هغه د اختر نه وروسته درې ورځې، یعنی یو د اختر ورځ او درې ورځې د اختر نه وروسته د څلورمې ورځ لمر چې ډوبېږي نو دې سره چې د قربانۍ وخت ختمي. اول وخت د خطبه د مانځه او د خطبه نه وروسته شروع کیږي. کچا د خطبه او د مانځه نه مخکې قرباني وکړه دا قرباني مردود ده، هغه قبليږي نه. د وجد روایت د امام بخاری رحمه الله او امام مسلم رحمه الله چې هغه روایت کوي د جندب ابن سفیان البجلی رضی الله تعالی عنه چې هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره د لوی اختر منځ وکړ چې کله واپس شونه د پکور کې غوښه پخ شوی. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته پته ولګیدله، ویل دانه چې د مانځنه مخکې ذبح شوی ده. نبی علیہ السلام فرمایل من کان ذبح قبل ان يصلي فليذبح مكانها اخرى. چې د مانځنه مخکې ذبح کړی ده نو هغه د هغې په ځای بل څاروی ذبح کړي، بله قرباني دې وکړي، دا قرباني نه ده شوې. او چې ذبح نه ده کړې ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله، هغه د الله په نوم باندې ذبح وکړي. یو بل روایت کوم د سره راځي، نبی علیہ السلام فرمایي د انس رضی الله عنه روایت دی، امام بخاری او مسلم نقل کړي چې من ذبح بعد الصلاه فقد تم نسكه واصاب سنه المسلمين. کوم یو انسان چې من ذبح قبل الصلاه فانما يذبح لنفسه، چې د اختر د مانځنه مخکې ذبح کړی د خپل ځان د پاره ذبح کړی دی، یعنی هغه عبادت نه دی. او من ذبح بعد الصلاه فقد تم نسكه واصاب سنه المسلمين. او چې د مانځنه وروسته چې د ذبح وکړه نو د قرباني پوره شوه او د مسلمانانو سنت ته ورسېده. آخر وخت د ایام ټول ایام التشریق هغه د ذبح ورځې دي، ځکه حدیث کې داسې راځي چې نبی علیه السلام فرمایي ایام التشریق كلها ذبح، ایام التشریق ټول د ذبح ورځې دي. یا فی کل ایام التشریق ذبح، په ټول ایام التشریق کې ذبح ده. روایت احمد بیهقی نقل کړی، شیخ شوکانی نه لوتار کې ورته صحیح وایي. کله چې د قربانۍ څاروی ذبح شي نو د هغې د غوښې په باره کې باید دا سنت د نبی علیه الصلاۃ والسلام عملي شو، دا احکام باید زده شي. اول د قربانۍ غوښه سړی خوړلی هم شي، ذخیره کولی هم شي. یو وخت کې د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مدینه ته د بهرنا غریبانان فقیران راغلیو. نبی علیه الصلاۃ والسلام منع فرمایله چې د قربانۍ غوښه به د 3 ورځو وروسته څوک نه خوري. کال چې رال به د صحابه کرامو دا اراده وا او دا حکم او دا فکر و چې بیا به د 3 ورځو وروسته د قربانۍ غوښه خوړل به ناروا وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل فکلوا منها واطعموا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل کلوا وادخروا وتصدقوا. د قربانۍ غوښه خپل مو خورئ، ذخیره هم کوي او دا صدقه کولای شي. همدغه رنګي قران کریم کې الله فرمایي فکلوا منها واطعموا القانع والمضطر. نو باید د قربانۍ د غوښې سلګه حصہ سړی اخوري او صحیح چې د هغه سړی صدقه کوي او صحیح چې د غزان لپاره ذخیره کولای شي. خوراک هم په کار زګه دا برکتی غوښه د الله عبادت او تقرب په حاصل شوی دی. دیو جن نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه د پاسه شپېته ساروی چې حلال کړل په ورځ د اختر په د حج په موقع کې، نو بیا نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم صحابه کرامو ته
علي رضی الله تعالی عنہ ته حکم و فرمایو چې د دین لګ لګ ټوکړه په یو کټوي کې واچوا او د هر یو نه لګ لګ ټوکړه په کټوي کې واچولا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه غوخه او خړله او د هغه دا ترکاری چې د شوروا چې دا هغه اوس کله همدغه وجده چې دا طریقه خوراک کولو وادخروا وتصدق دیو جنا علماء کرام امام احمد ابن حنبل رحمه الله نه نقل شوی دی چې هغه به د قرباني غوخه درې حص هغه فرمایي چې د قرباني غوخه د درې حصے کړی شي یو حصہ د خپل وخوري یو حصہ د خپل خپلوانو باندې وخوري او درېمه حصہ د په مسکینانو صدقه کوي علقمه رحم الله فرمایي چې ماته عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د قرباني ساروي راولېګو به راته ویل چې د دین درېمه حصہ خپل وخوره بل درېمه حصہ زما د ورور عتبه اهل باندې وخوره او درېمه حصہ په مسکینانو باندې صدقه کوي عبد الله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي چې د قرباني د ساروي غوخه درېمه حصہ ستاده پاره ده بل درېمه حصہ ستاده اهل د پاره ده بل درېمه حصہ د مسکینانو د پاره ده امام شافعی رحمه الله نه هم دا قول نقل ده او دا سه باز نور آثار امام ابن عبد البر رحمه الله نقل کړي د قرباني د سرمنې بیان د قرباني سرمن صدقه کول باید صدقه کړی شي او قصاب ته په مزدوري کې ورنکړي شي ځکه امام بخاری رحمه الله امام مسلم رحمه الله روایت نقل کړی د علی رضی الله تعالی عنه هغه فرمایي چې ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کړی ان اقوم على بدنه وان اتصدق بلحومها وجلودها واجلتها والا اعطي الجازر منها شيئا او دا چې صدقه وکم د په غوخو سرمنو د په او د قصاب لا د دینه څه شی ورنکړم دویم د قربانی سرمن سره په خپل پایدم راوستې شي حدیث د امام احمد ابن حنبل په مسند کې نقل کړی دی او مجموع الزوائد کې حیثمی ذکر کوي چې مرسل صحیح الاسناد هغه ذکر کوي چې نبی کریم صلی الله علیه قتاده بن نعمان خبر ورکړل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام پاسه دا وی فرمایل چې ما تاسو د قربانۍ د غوخه نه منع کړی و چې د درې ورځې نه به رسو څوک نه خوري خو زه استاد ته دا حکم کوم چې تاسو سونه چې خوري غو خوري خو ولا تبيعوا لحوم الهدي والاضاحي وكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوا د قربانۍ د ساروي غوخه خپل مخري صدقه په وکړه دغه سرمنې نه خپلم پایدا واخلي خرڅوي ما د قربانۍ د سرمنې او یا د غوخه د خرڅولو نه منع حدیثو کې راغلی دا نبی له امام حاکم روایت نقل کړی دی او هغه وی صحیح الاسناد او شیخ البانی رحمه الله حسن کړی دی په ترغیب او ترهیب کې هغه فرمایي لا تبيعوا لحوم الهدي والاضاحي فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې تاسو د قربانۍ د ساروی او د غرنګ د هداياو دا غوخه مخر سوی بلکې خوري صدقه پکوي او دغه په سرمنو باندې خپل پیدا اخلي او بلته مورک د غرنګ یو روایت کې وارد شوی دی چې منباع جلد اضحیته فلا اضحیه له چا چې د سرم د قربانۍ د ساروی سرمن خرڅ کړ دغه اضحیه بالکل کیږي نه د مړی نه قرباني کول عام طور باندې دا روایت جوړ دی چې د مړی نه قرباني خلک کوي او د دې په اړه کې د علماي کرامو اختلاف په دې بنیاد باندې دی چې بعض علماي جایز کوي او بعض علما ورته ناروا دي د شوافی علما په وړاندې باندې وایي چې د مړی نه قرباني جایز نه ده ځکه هغه دا وایي چې عبادت د غیر هغه مړی ته نه رسیږي او د دې آیت نه استدلال کوي چې ليس للانسان الا ما سعى د مالکی فقهای کرامو نظرهم دا ده چې د مړی نه قرباني کول مکروه دي مګر که چیرته د مړی د مرګ نه مخکې معین کړی وي وارث تر هغه نافذول ضروري حنبلی او حنفی فقهای کرام وایي چې د مړی نه قرباني مستقلا کول جایز او صحیح ده ځکه دا یو مالی عبادت دی او نور مالی عبادت کیږي د څه قرباني متي کیږي او د دې لپاره یو روایت نه استدلال کوي د علی ابن ابي طالب رضی الله عنه روایت ده چې هغه با یو ګډ ځان د پاره ذبح کو او بل ګډ به د نبی له سلام او دای فرمایل چې ماته رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې حکم کړی دی زه به همیشه د پاره ذبح کوم دا روایت امام احمد ابو داود ترمذی بیهقی نقل کړی دی لیکن په دې روایت کې چې شریک ابن عبد الله ضعیف دی ابو الحسن په نوم باندې راوی دی هغه مجهول دی
او حنش په نوم باندې وراوي دي چې هغه ضعیف. دیو جن شیخ ابن عثیمین رحمه الله هغه فرمایي چې د مړي نه قرباني کول درې حالت لري. اول چې مړي وصیت کړی چې ما پس به قرباني وکړي، نو د مړي وصیت د مال په دریمه حصہ کې بنافذ کول شي او هغه به عملی کول شي. قران کې الله فرمایي کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه، که مړي چرته مال پرېخو نو وصیت ور باندې لازم او داغه تبديل به جائز نه ده. قران کې الله فرمایي فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلون، چې بدل کنو ګناي پاغه باندې ده. دویم حالت دا چې کړه قرباني د ژوند انسان څخه وشه او مړی تابع، لکه دام جائز ده. لکه نبی علیہ السلام په قرباني کول، یو قرباني په باره کې ویو فرمایل چې دا زما د طرف نه، او بل قرباني په باره کې ویل چې دا زما د امت د طرف نه. وعمن لم يضحي من امتي، نو امت کې مړی او ژوند دوه داخل دي، دا پکې تابع. دریم حالت د مړی نه مستقلن قرباني کول، دا قسم جایز نه ده. وجداده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر اهل بیت وفات شوه، هغه ته قرباني نه کړې، لکه ډیر محبوب ملګری او محبوب اهل بیت او خپلوانی وو، لکه حمزه رضی الله عنه، جعفر ابن ابي طالب او دغه رنګ زید ابن حارثه چې دا ډیر محبوب مو سره دینه قرباني نه کړې. دسي جلیل القدر صحابه کرامو هم خپل مړو خپلوانو نه قرباني اضحیه نه کړې. علی ابن ابي طالب نه روایت ده چې هغه دغه روایت مخکې ذکر شو، لیکن هغه روایت هم ضعیف ده. الله رب العالمین دې زمونږ استاد عبادتونه په نبوي طریقه باندې برابر کړي او الله رب العالمین دې په اخلاص بنا کړي. الله دې په خپل دربار کې مقبول وګرځي. آمین.